د معرف تلویزیون درنو لیدونکو په دې هیله امید ما چې ټول به رک روغ یاستئ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. لیدونکو دا دی نو ستاسې د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. ستاسې خپله خپرونه ابتکار خپرونه تاسې دم ګړۍ د معرف تلویزیون نه لیدونکي یاست. په دې هیله امید ما چې ټول به ښه یاستئ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او اونۍ به مو تر دې دمه په خیر او خوشحالۍ سره را رسولې وي. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ابتکار خپرونه کې موږ سره هغه زده کوونکي هغه شاګردان میلمانه وي څوک چې ابتکارات لري، چا چې نوښتونه کړي وي، چا چې په ژوند کې ځان ته لاسته راوړنې لري، نو هغه زده کوونکي راسره وي. نو خوشحاله یم د تېرو خپرونې په څېر نن هم راسره په خپرونه کې ګلالي زده کوونکي شته دی، ښه نوښتونه لري له ځانه سره. نو د هغوی نوښتونو نه به تاسې به خبره ساتو. نو له تاسې هیله امید دا لرم چې خپرونه راسره د پیل نه تر پای پورې وګورئ او د خپرونې لیدونکي یاستئ او هغه زده کوونکي یا محصلین چې زموږ خپرونه دم ګړۍ د معرف تلویزیون نه ګوري، نو هغوی نه هم هیله امید دا لرم چې د دغه زده کوونکو په څیر باندې په ژوند کې نوښتونه وکړي، په ژوند کې لاسته راوړنې ولري. که چیرې یو زده کوونکی په ژوند کې ځان ته هدف وټاکي، نو باوري اوسیږئ چې دی به خپل هدف ته ډېر زر رسیږي. نو نن خپرونه کې راسره عبدالمصدق رازقی صاحب دی. رازقی صاحب سلام مشی و بخیر راغل. سلام علیکم خدمت شما، خدمت بیننده هایتان که از پشت پرده تلویزیون معرف ما را بیننده می باشد. ډیره زیاته مننه رازقی صاحب، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. نو ما خو ستاسې نوم هم واخیستو، نو لیدونکو ته که په بشپړ ډول ځان معرفي کوئ چې رازقی صاحب څوک دی، په کوم مکتب کې او په کوم ټولګي کې زده کړې کوي. من در مکتب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، صنف هفتم الف. ډېر ښه. نو تاسې به راته دا ووایئ رازقي صاحب چې د مکتب مضمونونه ټول دا د یو زده کوونکي د خوښې مضمونونه دي. تاسې خپله بیا د کوم مضمون سره ډېر شوق او علاقه لرئ؟ من در مضمون انگلیسی و ریاضی زیاد شوق و علاقه دارم. خب کل مضموناش خوب است، خب زیاد من در ریاضی و انگلیسی زیاد علاقه زیاد دارم. نو علت څه دی چې تاسې د ریاضي سره ډېره مینه او علاقه لرئ او غواړئ چې ډېر وخت د ریاضي هماغه فرمولونو سره پاتې شي یا د ریاضي سوالونو د حلولو سره پاتې شي؟ ریاضی که است که سوال پیچیده را داره، اون فکر تدگه میکنه مثل بازی ورسته. انگلیسی هم همون رقم، انگلیسی به خاطر زبان بین المللی خوشم میآید. څومره ښه. نو څومره لیدونکو، نو تاسې بیا د رازقي صاحب خبرې واورېدلې. رشته هم په مکتب کې باید موږ او تاسې د خوښې مضمونونه، هغه مضمونونه چې موږ او تاسې تر بریا پورې رسولی شي، ټول مضمونونه موږ تر بریا پورې رسولی شي. فرض که نن چې رازقي صاحب راغلی دی ابتکار خپرونې ته، نو دا د همداسې هڅو پایله ده چې نن راغلی دی او نن به د دغه نوښت او ابتکار تر تاسې رسوو. رازقي صاحب محترمه، که ته راته دا ووایي چې په ژوند کې موږ او تاسې ډېر ملګري، خپلوان، دوستان یا د مکتب په همصنفیانو کې داسې همصنفي تا سره شته ده چې هغې سره د زړه راز شریک یا د خپلو پروژو په تړاو ورنه معلومات واخلئ؟ پروژه ما ازی است که تیل و آب همراه یک جای کردیم. از تیل که وقتی که جوش میخوره در هوای زو میره به آب، آبم جوش میخوره، فلترش میکنه، تصفیهش میکنه، پس میره به گاز تبدیل میشه. گازم به خاطر اقتصادی میام تو یک فکر کردم جورش کردم. څومره ښه، څومره عالي. نو پروژې په تړاو باندې به بشپړ معلومات، ځکه چې دا یو عادي پروژه نه ده لیدونکو. نن چې دلته رازقي صاحب کومه پروژه راوړې، دا کومه عادي پروژه نه ده. د دې په تړاو به تاسو ته بشپړ معلومات درکوي او دا به عملا تاسې ته ښایي چې دغه پروژه څه ده، کومه کار ترسره کوي، وجه څه وه. له دې مخکې تاسې داسې فکر کوو چې زه به په ساینسي برخه کې یا داسې پروژې به تطبیق کړم کله؟ بله، پروژه را مجبور خود میکردم به خاطر که این اقتصادی در مدت زیاد کم تیل یا کم عوام مصرف میکنه. از امون خاطر این پروژه را مجبور کردم، فکر کردم و این پروژه را جور کردم. بلکل. نو جالبه پروژه ده او واقعا هڅې مو د ستایلو دي. عملا کار به مو ورباندې اجرا کوو، خو یو څو شیبې وروسته تاسې موږ سره تم پاتې شئ لیدونکو. راځم تاسې ته که ته به راته دا ووایې چې مکتب مضامینو سره سره ورزش ته هم وخت ورکوئ؟ بله، ورزش هم میکنم. ورزش کیک بوکس یعنی آزاد MMA میکنم. دمی شوها که پدرم میرفتم 2-3 سال میشه ورزش MMA استک میکنم.
آفرین. او په کورنۍ کې تاسې بیا شوخ هستئ که ارام هستئ؟ ځکه چې قوارتن ماشاءالله داسې شوخ ښکاري، نو نه پوهېږم. هر دوش هستم، نه خو نمیگم راستش هر دوش هستم، هم شوخ هم عاجز. آفرین. لیدونکو نو هغه زده کوونکي که په کورنۍ کې لږ زره شوخي ترسره کوي نو تاسې په دې باوري اوسیږئ چې د آینده به ډېره روښانه اوسیږي، ځکه دا بااستعداده زده کوونکي دي، دوی تر بریا پورې ځان رسولی شي. د دې هڅې د ستایلو دي. راځو ډایرکټ اوس تاسې پروژې ته. همدغه پروژه څه ده؟ دلته اوس موږ ګورو چې یو بوتل کې اوبه دي او بل بوتل کې تیل دي. بالکل تیل دي. نو دلته څنګه دا عملیه اجرا کیږي؟ دا څنګه کیږي؟ اول به ته راته ووایې چې دا فکر تا سره څنګه پیدا شو چې زه باید په دغسې یو پروژې باندې کار ترسره کړم؟ به خاطر که این گاز قیمت بوده، مردم فقر بیچارگی، از اون خاطر یک فکر در سرم زد و تیل و هوا یک جای کردم، هر دوش چی مخلوط شدن، مخلوط چی شدن و از ایده میره یا هم تصویش میکنه به گاز تبدیل میشه. از اون خاطر من ایره جور کردم. آفرین، شاباسي. نو هلته کله چې تیل راځي دلته نو لیدونکو تاسې را سره ګورئ او دلته دوه بوتله دي، یو کې البته تیل دي بلکې اوبه دي. نو دلته هر یو بوتل نه بیل بیل پایپ هم راغلی. دغه پایپونه بیا کومه عملیه اجرا کوي؟ دغه پایپونه دی که یعنی کوم رول لري؟ اگر این پایپا نباشه مثال من از اینجا پف میکنم ایده ای میره یا جوش میخوره، از جوش از این تفت از این میره ده او هم تصویش میکنه پس تفت از این مبرای دگاه. اگر این پایپا نباشه یا چی نمیشن در نمیگیرن. این پایپا اصل عملیه ازی از پایپ است. څومره ښه څومره عالي. لیدونکو رو رازقي صاحب وایي چې کله اوبه البته هلته چې دی کوم فشار وارد کړي هغه راځي تیلو ته او د تیلو نه راځي ډایرکټ اوبو ته، اوبو نه بعد بیا دلته عملیه اجرا کیږي. عملیه چیه ده چې هغه ګاز منځته راځي؟ نو هغه عملا کار به مو ورباندې ترسره کوو که کیږي عملا ډول باندې لیدونکو ته تاسې وښایئ چې څنګه عملیه اجرا کیږي. څومره ښه. واه واه، ډېره عالي، ډېره مننه. نو تاسې ولیدو را سره لیدونکو د ده هغه عملیه. کله چې هلته فشار واردېږي په تیلو کې، البته تیلو کې چې فشار وارد شي نو دلته دغه بل پایپ چې راغلی دی هغه اوبو ته راغلی دی. نو دلته د سره یو ځای کیږي د اوبو سره، بیا د دې نه وروسته دلته ګاز رامنځته کیږي. واقعا ډېره جالبه پروژه ده. ستاسې هڅې، ستاسې لاسته راوړنې دا بیا د ستایلو دي او ستاسې د لا بریا او د لا پرمختګونو په هیله باندې. له دې مخکې تاسې هم پروژې کار کړی دی، نم ده کړی یا نورې پروژې داسې پلان کې لرئ چې په آینده کې به په خیر سره ترسره کوئ؟ این پلان زیر داشتم که پروژه را تطبیق کنم. از وقت مسخر ترقی علاقه به چیزا داشتم. آستا علاقه ما به تا اینجا کش کرد. از اولی در مکتب جور کردم، به مکتب بردم و مکتب علاقه ما تطبیق کرد در اینجا کشانیدم. څومره ښه، څومره عالي. داسې به له خیره تاسې پلان لرئ چې په آینده کې طیاره جوړه کړئ، موټر جوړ کړئ، داسې کوم پلان لرئ تاسې؟ پلان شو داریم بخیر اگر دولت ما را حمایت کنه که ما بتانیم هر چیز جور کنیم، ما میتونیم هر چیز جور کرده. څومره ښه. او د دې ترڅنګ د پروژو سره سره بیا نور کوم ملګری یا دوست تاسې شته دی چې تاسې یا د کورنۍ غړي تاسې دې ته تشویقوي تر څو پورې دغه پروژو برخه کې تاسې ډېرې هڅې وکړئ، ډېرې لاسته راوړنې ولرئ؟ در خانه بسیار مرا زیاد تشویق کردن. هر کس می خانواده مرا تشویق کردن، من به اینجا کشانیدم. اول در مکتب گفتم بردم، باز در اینجا کشانیدم. څومره ښه. هڅې به د ستایلو دي. نو لیدونکو تاسې را سره بیا د جناب رازق صاحب هغه خبرې واورېدلې. نو دی با احساسه زده کوونکی دی او باید چې دغسې زده کوونکي وستایل شي، د دوی هڅې وستایل شي تر څو پورې په آینده کې ښې لاسته راوړنې ولري. او ستاسې د لا بریا او د لا پرمختګونو په هیله باندې بیا په مکتب کې البته تاسې داسې کوم ځانګړی څه لرئ یا د دې ترڅنګ کوم ځانګړی مضمون یا کومه برخه داسې شته چې تاسې دغه پروژو ته اړ کوئ تر څو پورې تاسې پروژې باندې کار وکړئ، هغه پروژې تطبیق کړئ؟ بله، استادا مرا تشویق میکردن. وقت خانه رفتم جورش کردم بردم، استادا دیگه هم تشویق کردن تا که سردم به اینجا رسید. څومره ښه، څومره ښه. نو لیدونکو داسې زده کوونکي باید موږ او تاسې او هغه فامیلونه
وستی هڅه او د دوی تشویق باید موږ او تاسې وکړو، ځکه چې همدغه زده کوونکي دي چې په آینده وخت کې به په خیر سره داسې یو پروژې جوړوي، تاسې په دې باوري اوسیږئ چې زموږ او ستاسې د درد دوا کیږي به. نو د دوی هڅې، د دوی لاسته راوړنې او هغه ښوونکي چې په دغه برخه کې د زده کوونکو سره هڅه کوي، خواري کوي، نو باید هغه ښوونکو د ډېر کورودانې او اجرونه شته دي. نو له دې وروسته په خیر سره تاسې جناب رازقي صاحب چې مخکې یاده وکړله چې زه نورې پروژې هم په نظر کې لرم او پلانونه هم لرم، تاسې چې همدغه پروژه جوړه کړه، لومړی تطبیق مو د پروژې چیرته وکړو؟ آیا په کورنۍ غړو ته مې دغه تطبیق تاسې ترسره کو یا د دې ترڅنګ په مکتب کې مو ښوونکو تر مخ دغه تطبیق ترسره کو؟ ایره در خانه جور کردم و در منجا تطبیقش کردم. وقتی که مکتب بردم در مکتب هم تطبیقش کردم که همه شاگردا و استادا مرا تشویق کردن. څومره ښه. او په کورنۍ کې فرض که د پلار لخوا تاسې تشویق شوی؟ بله پدرم هم تشویقم کرده، گفته زیاد تشویقم کردن، از همون خاطر من سردم در اینجا کشید. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. نو لیدونکو له تاسې ځانګړې مننه چې راسره سئ او د ابتکار خپرونه راسره په ټوله مینه ګورئ. نو په خپرونې نیمایي برخې ته نږدې شوي یو. په وروستۍ کې هغه زده کوونکي چې دمګړۍ تاسې د معارف ټلویزیون په سکرین باندې ګوري، نو هغه زده کوونکو ته به ستاسې پیغام څه وي تر څو پورې یو زده کوونکی څنګه وکولی شي نوښت وکړي او ابتکار وکړي ستاسې په نظر؟ پیام من این است که از دولت میخوایم که به ما این زمینه را راه کنه که ما بتانیم دیگر چیزهای از این به نمایش در ډیره مننه، ژوندي اوسئ. لیدونکو له تاسې مننه او د خپرونې په دې برخه کې ورځو. نو بیا د خپرونې د وقفې نه وروسته البته بل میلمه هم راسره شته ده چې ښه نوښت لري، ښه ابتکار لري له ځانه سره، هغه به هم تر تاسو رسو. د اتومات ماشین په تړاو باندې موږ یو معلوماتي کڅوړه آماده کړې ده، ورځو هغه په ګډه سره ګورو، بیا هم راګرځو. اتومات ماشین یو ریاضي جوړښت دی چې د کمپیوټر سیستمونو او ژبو چلند تشریح کولو لپاره کارول کیږي. دا ماشین د هغو قواعدو او اصولو پر بنسټ کاروي چې مخکینی ټاکل شوي وي او آن پټ یا داخلي پر اساس خپل حالتونه بدلوي. د اتومات ماشین کارولو ګټې: په بېلابېلو صنعتونو او پروسو کې د اتومات ماشینونو کارول ډېرې ګټې راوړي. په دې ګټو کې ځینې شامل دي: د تولیداتو زیاتوالی او د تولید سرعت. اتومات کولی شي د پام وړ د شیانو سرعت ډیر کړي، کوم چې د تولید وخت کموي او د تولید زیاتوالي لامل کیږي. د عملیاتي لګښتونو کمول. د لاسي کار اړتیا کمولو او د انساني خطا کمولو سره عملیاتي لګښتونه د پام وړ کم شوي. همچنان د اتومات ماشینونه کولی شي انرژي او توکي په مؤثره توګه اداره کړي. د کیفیت او دقت ښه کول. اتومات ماشینونه کولی شي د محصولاتو او خدماتو کیفیت ښه کړي او د دوی دقیق او معیاري عملیاتو له امله تولید له انحرافاتو او نیمګړتیاوې کمې کړي. د خوندیتوب زیاتوالی. د اتومات ماشین کولی شي چې په خطرناکه چاپیریال کې د کار کولو یا خطرناک فعالیتونو ترسره کولو خطرونه کم کړي او د کارمندانو خوندیتوب زیات کړي. په تولید کې نرمښت. اتومات کولی شي د تولیدونو تنظیم کړي تر څو دوی په اسانۍ سره د محصول ډیزاین یا بازار اړتیاو کې بدلون سره تطابق ورکړي. د معلوماتو راټولولو او تحلیل امکان. د اتومات ماشینونه معمولا د معلوماتو راټولولو سیستمونو سره مجهز دي، کوم چې په رښتیني وخت کې ډیټا راټولولو، تحلیل او د دوی پر اساس پرمختللې پروسې ته اجازه ورکوي. ښه راغلاست هرکلی. لیدونکو په دې هیله امید یم چې د اتومات ماشین په تړاو باندې به مو د تصویري کڅوړه د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو د ژمنې سره سم ما مخکې تاسې سره ژمنه وکړه او یادونه مې وکړه چې خپرونه کې راسره بل میلمه هم شته دی. د هغه ابتکارات به تر تاسې رسو، د هغه نوښتونه به تر تاسې رسو. نو امیدوار یم، هیله من یم چې خپرونه به راسره په ټوله مینه ګورئ.
نو ډارې خپل میلمه په طرف باندې ورځو، خپل میلمه ته ښه راغلاست هرکلی وایو. خپرونه کې بیا را سره میلمه محمد عثمان نگزی صاحب دی. نگزی صاحب سلام باشی و بخیر راغلی. زنده باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و کسایی که ما را از پشت صحنه بیننده هستند. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. راځه نو لیدونکي به دې ته په تمه وي چې نګزی صاحب خپله څوک دی، په کوم مکتب کې، په څویم ټولګي کې زده کړې کوي. نو دغه تړاو باندې لیدونکو ته معلومات ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در متعلم صنف دهم الف هستم در لیسه عالی خصوصی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. څومره ښه. مکتب مضامینو سره خو انشاءالله ټولو سره مینه او شوق او علاقه لرئ. د کوم مضمون بیا ځانګړی مینه ما د مضمون تاریخ و جغرافیا زیاتر علت څه دی چې تاریخ و جغرافیا سره ډیره مینه لرئ؟ تاریخ که است به خاطر امی موارد زندگی نامای پیغمبرا را، زندگی نامای کسایی که به حساب در جنگ های قرن بسیار قدیم بود، دوران های محمدی را برای ما بحث میکنه که ما میفهمیم که در تاریخ اینی موضوعات است. جغرافیا درباره اقتصاد، درباره پیشرفت ها، درباره جهیل ها، چیزهایی که است ما میتونیم از طریق از او دریافت کنیم معلومات. بالکل همداسې ده. نو بله ته به راته ووایه چې د مکتب کله چې د مکتب البته اوس خو مکتبونه هم رخصت شوي دي، نو په دغه وخت کې تاسې کومه کړنه ترسره کوئ؟ آیا کورسونه یا د دې ترڅنګ نور اضافه مطالعه کوئ یا نه؟ بله، ما فعلا در کورس درس میخوانم. در موجه در بخش هنریستک خطاطی و رسامی هم درس میخوانم. دمو چی هستم؟ ورزش ته هم وخت ورکوئ؟ بله بله، ورزش میکنم. د کومې لوبې سره ډیره مینه او شوق او علاقه لرئ؟ ما ورزش ما کشتی است، پهلوانی است. پهلوانی څومره ښه او خوشحاله اوسئ. بیا کوم وختونو کې تاسې په نوښتونو باندې کار ترسره کوئ؟ آیا په مکتب کې ترسره کوئ یا د دې ترڅنګ په کور کې؟ ما وقتی که بیکار میمانم در خانه باز زیادتر اینمی خطاطی و رسامی را زیادتر میکنم و شوق علاقه‌مندی به کارهای تخنیکی زیادتر دارم. څومره ښه، ډیره مننه. نو لیدونکو تاسې د نګزي صاحب خبرې واورېدلې. نو د دې هغه فکر سوچ دا د ستایلو دی. په دې خاطر باندې ډېری زده کوونکي په کور کې کله چې وزګار پاتې کېږي دی نو عباسیاتو باندې بیا خپل وخت ضایع کوي. نو هغه زده کوونکي بریالي زده کوونکي هغه زده کوونکو ته ویل کېږي تر څو پورې په کور کې د شته امکاناتو نه استفاده وکړي. که تاسې وګورئ په اوس وختونو کې هغه زده کوونکي چې هڅه کوي، خواري کوي، کوښښ کوي تر څو پورې څه وکړي، نوښت رامنځته کړي، هغه د ابتدایي شیانو نه شروع کړې ده. هغه که چیرې موږ او تاسې دغه بعضې زده کوونکي داسې یو فکر ولري چې زه به په یو دم شکل سره کولی شم، داسې یو نوښت به رامنځته کوم، خو دا هېڅکله امکان نه لري. په دې خاطر باندې که چیرې یو کار موږ او تاسې د صفر نه شروع وکړو نو په دې باوري اوسېږئ که په ژوند کې موږ او تاسې کړنه هره کړنه د صفر نه شروع کېږي انشاءالله ثمره یې بیا ډېره ښه اوسېږي. او د دې ترڅنګ هغه زده کوونکي چې په مکتبونو کې داسې یو فکر لري یا د اوایلو نه داسې یو شوق لري چې دا به په غواړي چې په آینده کې به یو نوښتګر ځوان ټولنې ته معرفي کېږي، نو په دې باوري اوسېږئ چې دا به خپل هغه هدف ته رسېږي. نن چې نو خپرونې ته بیا د ابتکار خپرونې ته جناب نګزي صاحب کوم نوښت راوړی دی، نو راځو ډایرکټ د ده د نوښت په طرف باندې او دا ډېر جالبه نوښت دی. نو نوښت چې دی کرنګ دی، البته کرنګ یې نن جوړ کړی دی او دې نه به پوښتنې کوو د همدې تړاو باندې. لومړي سر کې به راته تاسې ووایئ چې فکر تاسو سره څنګه پیدا شو تر څو پورې داسې یو کرنګ جوړ کړئ؟ ما زیادتر شوق علاقه‌مندی قبلا هم ذکر کردم که به این کارهای تکنیکی داشتم و دارم هم و این کرنده است که ما در فکرم گشت که گفتم میتونم یک وسیله ما بسازم که باید وزن های بیشتر بلند بکنه. رازونو همدغه کرنګ ته بله. ته به د همدغه په تړاو باندې دلته زه ګورم په دغه کرنګ کې بیا به وروسته لیدونکو تاسو عملا کار هم ورباندې اجرا کوو، ځکه چې تاسو به بیا دې ته په تمه سئ چې دا کرنګ څنګه کار اجرا کوي. دلته زه ګورم ډېر څیزونه ماته البته ډېر شیان ماته ښکاري، لکه مخامخ لرګي نه دې کې ډېره استفاده شوې ده، یا د دې ترڅنګ د ډینمونو استفاده شوې ده، ریموټ دی، د هر یو په تړاو باندې دغه لرګیو نه استفاده شوې ده، یا دلته مخامخ هغه د ماشومانو د لوبې یو څه دی که نه، نو د ده نه استفاده شوې ده. د هغې هدفونه څه دي په دغه تړاو باندې لیدونکو ته معلومات ورکړئ. این وسیله گکای آبی که است دو دانه است
که به حساب کمان گفته میشه. این تارای زرد که است کمان کرند است که به شکل چیز کش گرفته نمیمونه که زیادتر خواب کنه یا نه بشینه نمیمونه. این تار سیام که است به آمیانه کیبلش است. کیبل است که میتونه امی چیز را وزن که هست از یک تعمیر بلند به حساب اصلیش میگم به حساب او را تاو بالا کنه از یک جا انتقال بده به دیگه جا. این به حساب این کرند کاردستی از او است. این به مثل هیدروژن است، فشار ماشین است. وقتی که این نتونه که مثال یک وزن گرنگتر است این نتونه که به زور خود کش کنه، وقتی گیر روشن کنیم با قوت میتونه رو کش کنه. یکیش موتور است، دیگهش دیناموست که برق تولید میکنه. یکیش وقتی که در چرخ میاد دیگه بر از او برق میته و برق سیم کشی شده توسط در جای بیتری که اگه بیتری چارجش کم شد دوباره بیتری را چارج میکنه. څومره ښه څومره عالي. نو تاسې لیدونکو د جناب نګزي صاحب خبرې واورېدلې را سره، نو د کرنګ په تړاو باندې معلومات ورکړل. غواړم چې ډېر معلومات ترېنه ترلاسه کړم په دې خاطر باندې چې تاسو سره به م ډېرې پوښتنې دلته مخامخ لکه تاسې دلته یو پیاله زړولې ده نو هغه عملي کار به م اجرا کوو. همدغه کار بیا تاسې په څه باندې اجرا کوئ؟ آیا دې دپاره تاسې کوم ریموټ لرئ یا د دې ترڅنګ د دې کنټرول پر ریموټ باندې کیږي؟ بله این ریموت دهش وصل است که میتونه از جاهای دور کنترل شوه. یعنی که موږ غواړو یو شی د یو ځای نه پورته کړو بل ځای ته هغه بیا د ریموټ په واسطه کولی شو. تو عملا کار لیدونکو ته اجرا که او د دې ترڅنګ بیا به د ده په تړاو باندې نورې خبرې هم کوو. تاسې ګورئ لیدونکو نو دغه پیاله تاسې نور هم څومره جالبه ده لیدونکو ماشاءالله. اینجا به حساب درجهش کمتر شد. سرعتش گلاس گرنگتر است، سرعتش کمتر شد. لکه تاسې چې مخکې یاده وکړه لکه مخکې چې د نایتروجن په تړاو باندې تاسې یاده وکړله لیدونکو، نو دا په اصطلاح سره داسې یو کار داسې یو څه نه استفاده کړې ده کله که چیرې وزن ډیر وي او د کرینګ وس نه رسیږي ورباندې نو بیا د ده نه استفاده کولی شو، نو بیا په اسانۍ سره کولی شي چې هغه څه پورته کړي. نو اوس تاسې دغه ګیلاس ولیدو چې دا یې البته کرینګ پورته کړو ښکته یې کړو یا د دې ترڅنګ دغه نور فعالیتونه نو هسې یو لاسته راوړنې دا نو ستاسې د ستایلو دي او ستاسې د لا بریا او د لا پرمختګونو په هیله په همدغې کې تاسو سره څو ملګرو کار وکړو یا د دې ترڅنګ په څومره وخت کې وتوانېدی چې دغسې یو کرینګ رامنځته کړي؟ ایره ما در مدت یک هفته تانستم بسازم. در مدت یک هفته این میتونه تا وزن 1 کیلوگرام ورداره. یو بله پوښتنه ماته داسې را پیدا کیږي همدغه مخامخ دغه کوم لرګی البته دغه تخته چې ده دا ولې د هغې نه په نسبت باندې که فکر وشي داسې ډېره راوتې ده علت څه دی دیگه؟ این خب به مثل کرندای اصلی است و که است بزرگتر است به حساب آهن است و این را باز من از طریق چوب ساختم. او بل تاسې تر اوسه پورې داسې کوم اندازهګیري کړې ده چې دا څومره وزن پورته کولو قابلیت لري؟ این تا وزن 1 کیلوگرام میورداره، یعنی رستش میکنه تا 1 کیلوگرامه. اما این گلاس خب به خاطر برنامه است سبکتر است، ایره مخه چی کردیم که بیننده ببینن. بس څومره ښه. نو لیدونکو تاسې ته خپل هغه هڅه نوښت چې کړی و هغه یې تر تاسې ورسو، یعنې دلته دا یې کولی شي چې 1 کیلوګرام وزن البته له یو ځای څخه پورته کړي د یعنې د پورته کولو او ښکته کولو توانایي لري. نو واقعا چې هڅې مو د ستایلو دي او ستاسې د لا پرمختګونو په هیله او د لا بریاو په هیله باندې بل دلته زه چې ماته ښکاري نو تاسې دغه داسې څیزونو نه او یا د داسې شیانو نه استفاده کړې لږ مخامخ د کرینګ په دغه ګلاس چې کوم ځای کې ځوړند دی دلته دغه خپله څه ده او تاسو څنګه وتوانېدئ چې دا دلته راوړئ؟ این به نام پولی یاد میشه. پولی یاد میشه که دارای 3 پولی می باشه. پولی بیخی نازکتر یا کوچکتر، متوسط و بیخی بزرگتر. متوسط در پسرش می باشه که برداشت وزن میگیره که نمی تار سبب نمیشه که کنده شوه
و اون کتیش چرخ میخوره به مثل ماشین چاکنی واره یه تو میخوره و این پولی کوچکتر که است نمیمونه که تارش یا کیبلش خراشیده شوه و او کلانترش که است وزن میمونه که به راحتی بلند بسازه. څومره ښه. نو دلته چې کومه څه نه استفاده شوې ده لیدونکو نو جالبه ده. رښتیا هم دلته د مختلف نوع شیانو نه ورکې استفاده کړې ده. په دې خاطر او دا فکر کوم هغه شیان دي چې موږ او تاسې په کورونو کې نه استفاده کوو یا ماشومان د خپل لوبو دپاره استفاده کوي، تاسې اخیستې د هغې نه هم د کرنګ استفاده کړې. څومره ښه، څومره جالبه ده. نو هڅې مو د ستایلو دي او ستاسې د لا بریا او د لا پرمختګونو په هیله باندې او لیدونکو نو هغه څیزونه او یا هغه شیان ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې په موږ او تاسې په کورونو کې هغه غورځو، هغه موږ او تاسې په کثافتدانۍ کې غورځو. دلته یو زده کوونکی فرض که داسې یو احساس فکر ورسره پیدا کېږي چې دا غواړي د ده نه یو څه را جوړ کړي، د ده نه یو څه جوړ کړي تر څو پورې ټولنه او اجتماع ته وړاندې کړي، خپل نوښت خپل استعداد د دې طریقه هیوادوالو ته روښانه کړي او هیوادوالو پورې خپل استعدادونه خپل نوښتونه ورسوي. ډیره مننه او خوشحاله اوسئ نیکځی صاحب. واقعا زه چې ستاسې غوندې زده کوونکي ګورم، نوښتګر زده کوونکي ګورم، زه ډېر خوشحالیږم، زه ډېر خوښیږم او زه باوري یم چې تاسې فلحال د معرف ټلویزیون د سکرین نه څومره زده کوونکي ګوري، څومره هیوادوال ګوري، نو باوري اوسیږئ نو دی ملاتړ تاسې سره دی. تاسې د لا بریا او د لا پرمختګونو په هیله باندې انشاءالله آینده مو روښانه ده او زه باوري یم او زه مطمئن یم او هغه زده کوونکي چې دمګړۍ بیا د معرف د سکرین نه مونږ ګوري هغوی ته هم بیا زما وینا دا ده چې هېڅکله هم تاسې خپلې هڅې مه پرېږدئ. کوشش دا وکړئ تر څو پورې نوښتونه رامنځته کړئ، تر څو پورې ځان په ټولنه کې نوښتګر ځوان په صفت باندې خلکو ته معرفي کړئ، تر څو پورې ستاسو هغه هڅې خلک وستایي، تاسې تشویق وشي، انشاءالله ستاسې آینده به روښانه اوسیږي. او که چیرې یو ځوان داسې فکر وکړي چې یاره دغه کړنه زما نه ترسره کیږي، نه هېڅکله هم دغه فکر مه کوئ. په دې خاطر باندې یو بل زده کوونکی راولاړېږي، هغه داسې یو څه جوړوي، نو ولې موږ او تاسې هم نشو کولی که هڅه وکړو، کوښښ وکړو، خواري وکړو، نو انشاءالله موږ تر بریا پورې رسېدلی شو. نو د خپرونې البته جناب نیکځی صاحب وروستۍ شیبې هم دي او په وروستۍ کې به ستاسې هغه ځوانان چې دمګړۍ تاسې د معرف ټلویزیون نه ګوري نو هغوی ته به ستاسې پیغام څه وي؟ یو ځوان دی هڅه کوي، خواري کوي، کوښښ کوي تر څو پورې نوښت رامنځته کړي، خو ولې نه بریالی کیږي؟ ستاسې په نظر باندې کومې کړنې ترسره کړي تر څو پورې دا د نوښتګرو ځوانانو په قطار کې ودرېږي؟ وقتی که یک جوان میخواد که یک پروژه را در مد نظر میگیره که این پروژه خود ابتکارش دیگه کارایش مد نظر میگیره، میخواد که بسازه، اقتصاد مالی نداره، اقتصاد مالی نداره، اما یک حمایتگر میداشته باشه، بازم میتونه که در پول کم میتونه که مو پروژه خود بسازه. اما همه جوانای ما که اگر بخواه میگن خواستن توانستن انسان است. اگر بخواین میتونن، اگر نخواین دیگه نمیتونن. بالکل. یعنی د جناب نیکځي صاحب خبره دا وله که یو ځوان وغواړي هغه په کمو امکاناتو سره هم کولی شي تر څو پورې ځان تر بریا پورې ورسوي. که یو ځوان نه غواړي چې هغه پرمختګ وکړي نو دا باوري اوسېږي په دې باندې که ډېر امکانات هم ورسره شتون ولري نو هغه بیا تر پرمختګ پورې ځان نشي رسولی. کور ودان ژوندي اوسئ او تاسې د لا بریا او د لا پرمختګونو په هیله باندې لیدونکو له تاسې هم ځانګړې مننه او ژوندي اوسئ چې تر دې دمه راسره وئ او ابتکار خپرونه مو راسره په ټوله مینه ولیدله او ابتکار خپرونه کې نو راسره نن دوه ګلالي زده کوونکي وو، نو ښه نوښتونه یې کړي وو، ښه ابتکارات یې کړي وو او تر تاسو مو ورسو. په دې هیله امید یم چې خپرونه به مو په کل کې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. بیا ځانګړې مننه کوم د خپل تخنیکي ټیم نه چې د خپرونې په ښکلا کې راسره نه ستړي کېدونکي هڅې وکړلې. نو له تاسې ټولو مننه لیدونکو چې تر دې دمه راسره وئ او ابتکار خپرونه مو راسره په ټوله مینه ولیدله. نو د معرف ټلویزیون سره اوسئ او د معرف ټلویزیون بېلابېلې خپرونې راسره په ټوله مینه وګورئ او موږ ته راکئ په همدې اجازه تاسې د لایزال رب په سپېڅلي نامه سپارم. هر چیرې چې از خوښ خوشحاله سوکاله اوسئ. الله مو مل.